ګران لیدونکو خپرونې ته یو ځل بیا په خیر راغلاست. د ښاري ښکلا رامنځته کولو په موخه د وزیر محمد اکبر خان صلی الله علیه د ښکلا چارې چې څه موده وړاندې د کابل ښار ولایت د کلتوري چارې ریاست له لوري او د افغان یونایټډ بانک په مالي ملاتړ پیل شوې وې لا هم روانې دي. د ښکلا او رنګینیو یې مثال جوړوو، وچو دښتو ته د شنو فصلونو شال جوړوو. د ښاري ښکلا رامنځته کولو په موخه د وزیر محمد اکبر خان صلی الله علیه د ښکلا چارې چې څه موده وړاندې د کابل ښاروالۍ د کلتوري چارو ریاست له لوري د افغان یونایټډ بانک په مالي ملاتړ پیل شوې وې لا هم روانې دي. د کلتوري چارو ریاست د معلوماتو پر بنسټ تر اوسه د دې پروژې 80 سلنه چارې مخته تللې دي او په معیاري توګه به یې کارونه تر راتلونکې 1 میاشتې پورې بشپړ او ګټې اخیستنې ته به وړاندې شي. په یاده څلورلارې کې د 11 مترو په اوږدوالي د ښاري ښکلاوو سمبول چې په پاسنۍ برخه کې د څراغ په بڼه د ځمکې کوره ډیزاین شوې ده، شاوخوا یې د اوبو فوارې، زرغونې سیمې، د زینتي تیږو نصب او د کټارو د رنګولو چارې په نظر کې نیول شوې دي. چاره‌ی وزیر محمد اکبر خان که با یک نماد یک منار 13 متری که ارتفاع 13 متر است ساخته می شود که دارای چمن، ساحه سبز، گل و گوته و آبشار حوضچه در نظر گرفته شده است و از طرف شوق و یک لایتینگ خاصی ما در نظر گرفتیم. انشاءالله به زودی همه وطندارا و هموطنان ما شاهد افتتاحش می باشند. ښاري ښکلا کولی شي د ښاریانو په رواني دید کې غوره بدلون راولي او خلک راتلونکي ته هیلهمن کړي. آبادي یې لازمي بولو پر ځان باندې خپل د مینې. در اطراف ما منابع طبیعی زیاد وجود دارند. درخت یکی از این منابع طبیعی است که همه موجودات زنده از اکسیژن تولید شده، سایه، میوه و سایر مزایای آن مستفید می شوند. اما باید بدانیم درخت فواید زیادی دارد که تعداد از ما مردم از آن غافل هستیم. درختان کربن دی اکساید را از هوا گرفته و اکسیژن تولید می کنند. جنگل ها و درختان حدود 60% اکسیژن مورد نیاز انسان ها را تامین می نمایند. در محیط های شهری درختان از طریق انعکاس، انحراف و جذب صدا آلودگی صوتی و اضرار ناشی از آن را کاهش می دهند. همچنان ریشه درختان سبب استحکام خاک گردیده و مانع تاثیرات منفی سیلاب ها و باران می گردد. علاوه بر آن به طور اوسط هر هکتار جنگل سالانه حدود 68 تن گرد و غبار را از محیط جذب نموده و مانع گرمای بیش از حد هوا می گردد. همچنان تبخیر آب از برگهای درختان هوای محیط را مرطوب ساخته و از خشکی آن می کاهد و باعث ازدیاد بارندگی می گردد. وجود درختان در محیط و زندگی ما باعث کاهش فشارهای روحی و روانی و ناراحتی‌های عصبی گردیده و انسان را بانشاط می‌سازد. با غرس نهال و نگهداری درختان از فواید آن مستفید شده و محیط زندگی خویش را آرام و زیبا بسازید. هموطنان عزیز دوباره خوش آمدین. برنامه کابل به سوی آبادانی ادامه دارد. حال هم گزارش داریم از پیشرفت تقریبا 65% پروژه سرکسازی وزیر محمد اکبر خان الی قلعه موسی. د ښکلا او رنګینیو یې مثال جوړوو، وچو دښتو ته د شنو فصلونو شال جوړوو. پروژه ساختمان سرک جدید اتصالی از آغاز سرک وزیر محمد اکبر خان الی قلعه موسی بی مهرو که به طول 1084 متر با عرض 20 متر در نیمه سال گذشته از سوی ریاست کار، حفظ و مراقبت شاروالی کابل آغاز شده بود، 65% پیشرفت کاری دارد. اکنون کار بدنه خاکی و بسترسازی، ساخت آبروهای کناری و دیوارهای استنادی به امتداد این سرک جریان داشته و قرار است در روزهای آینده قسمت‌های آماده شده آن قیریزی شود. قابل ذکر است که کار پاکسازی موانع و خانه‌های تحت استملاک این سرک در زمستان سال گذشته انجام شده بود و طی چند ماه آینده تکمیل و مورد بهره برداری قرار می‌گیرد. پرمختللې نړۍ سیال جوړولو ته یې وینې او خولې ورکوو، هر زحمت او هر تکلیف ته یې اوږې ورکوو. خپل د ژوند د قیمت وخت او شیبې ورکوو، په تڼاکو د نازک لاسونه پښې ورکوو.
د کابل ښاروالۍ د تنظیف د کارکوونکو د نه ستړي کېدونکو هلو ځلو په لړ کې په 8مه ناحیه کې د یوه کانال د پاکولو په اړه راپور په ګډه ګورو. ښکلا او رنګینه یو یې مثال جوړوو، وچو دښتو ته د شنو فصلونو شال جوړوو. د ځمکې د سر اوبو د مدیریت په موخه د 8مې ناحیې اړوند کانالونو او لښتیو څخه چې د موسمي روغتونو پر مهال د اضافي توکو او نورو کثافاتو له امله بند شوي وو، د کثافاتو او خاورو را ایستلو او پاکولو چارې پیل شوې چې تقریبا 40 ورځې په دې ځای کې کار کړی دی. واقعیت دا ځای د کلونو راهیسې د کثافاتو څخه ډک و، حتی ځینې ځایونه اوبه رفت آمد یې بند کړی و. نو په دغه خاطر باندې نن دغه ځای مکمل پاک شو. له بل لوري د یو شمېر ښاریان بې پروایي هم د دې سبب ګرځېدلې ده چې لښتي او کانالونه بند شي. د یادونې وړ ده چې د کانالونو او لښتیو بیرته پاکولو په برخه کې د کابل ښاروالۍ ګڼ شمېر ماشینري او بشري سرچینې مصروف کیږي. ولو ته یې وینې او خولې ورکوو، هر زحمت او هر تکلیف ته یې اوږې ورکوو. خپل د ژوند د قیمتي وخت او شیبې ورکوو، په تڼاکو د نازک لاسونه پښې ورکوو. آبادی لازمی بولو پر ځان. هموطنان عزیز، این بود برنامه کابل به سوی آبادانی که تقدیم شما گردید. ګران لیدونکو، کابل د ابادۍ په لور خپرونه همدلته پای ته رسیږي. تا برنامه هفته آینده، الله حافظ و نگهدار شما.